زمان پښتو ادبي جرګې غړی یم. غزل وړاندې کوم. داسې نسبي ده چې مې کور ته هم میږي نه راځي، زما له تختې څوک مې خوا ته هم بیخي نه راځي. د درندو سره مې ژوند دی داسې ښار کې اوسم، په لاره ځم خو راته مخې ته سړي نه راځي. او په نیغه هم نه راوتل زما قسمت ته ګوره، ما خو کږې کړې بیا هم ګوتو ته غوړي نه راځي. او یو عمر وشو چې خفه ته کوره داسې تلې، سترګې مې سپینې شوې خو کور ته لیوني نه راځي. زه چې لاس ټیټ کړم بس کرور غوښې مې لاس ته راځي، منم چې وږي خو مې لاسو ته غمي نه راځي. یوه لمبه مې د وجود نه تاو شي سر ته خیږي، دا مې همت دی چې مې خولې ته اسخېږي نه راځي. او قبر دې اوشله و خوشحاله تماشه یې وکړه، قبر دې اوشله و خوشحاله تماشه یې وکړه، او د وطن جنګ دې خو میدان ته شازلمي نه راځي. او کار به د زړه د ټوټو غواړي او د خور د وینو تش په منښتو او سوالونو خو سپرلي نه راځي. او هسې خو ډېر خلک د وینې قرباني ورکوي، دې د منصوره په دارونو کې مستی نه راځي. اوږد سفر دی څه د ژوند لارې کږې امیده، ټکرې خورم خو په همت کې مې کمی نه راځي. ډېر ښه ډېر ښه.